په 2.5-3 میاشتې په لاکډاون کې خلاص شو او په هغه لاکډاون خو د هغوی وسایلو بدقسمتۍ نه موږ دې خوند ته بایو دلته حکومت ته لاس سره څه نه وي دلته موږ خراب یو چکم زیات دي زما دا مطالبه ده دا ښه په سنجیدګۍ سره واورئ که دا ټکي لاس ورسره اوچت کړه چې په دې وخت کې په پاکستان کې څونه کنسټرکشن کارونه دي د زرونو علاوه ټول بند کړئ پیسه دې ته راوباسئ الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو ولیدل نن چې کوم دی د مرکزي تنظیم تاجران مردان یو هنګامي اجلاس وشو چې د هغې مشري د مرکزي تنظیم تاجران مردان بانی احسان باچا دی چې کوم دی نو کوله او ورسره د مردان چیمبر اف سمال ټریډر اینډ سمال انډسټري صدر چې کوم دی معزول الله خان هغې هم چې کوم دی نو موجودو منګ به د دې پروګرام اغراض مقاصد د دې نه تپوس کوو موږ سره اوسئ جي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا راته ووایه جي په لنډو دغه کې په الفاظو کې ووایم چې د دې پروګرام اغراض او مقاصد څه ولې چې ما ولیدل د ضلع مردان د ټولو علاقو تاجر چې کوم دی ډېر په اتفاق باندې راغونډ شوي استاد دا خبرې واورېدې زه خو لکه د دې شکردار چې په دې میټینګ کې په خپله وي دا زما او د معزول الله خان یا زموږ د دې ملګرو دا زموږ زه ډېر شکرګزار یم چې د دې هر څه نه پس بیا زموږ خبرې ته غوږ دي خو تاسو دا ولیدل د هغې غوسه تاسو د هغې جذبات ولیدل ما د خپل ایمان او د عقیدې د حده پورې دی پوه زموږ دا نننی اغراض او مقاصد د دې ټوټل میټینګ دا دي چې حکومت ته زه د دې میټینګ حق کې نه وم دا کم کوو ځکه چې ګڼه کې بیا هغه رسک دی خو لکه نه صبرېدل خلک دا جذبات تاسو لیدل دا ډېر په لک سطري دا جذبات موږ حکومت ته رسو سی ډي والا ناستو هغې به رسولي زموږ دکانداران او زموږ کاروباریانو خلکو له دې پیکیج ورکړي په هر صورت زموږ د دکاندارانو 80% طبقه داسې ده چې هینډ ټو ماوت دي هغې په قرضونو دکانونه چولی هغې په اوګروي باندې مال راوړي دي نن هغې په بد حل کې ولاړ دي او څوک وایي د ګیس بل او د بجلی بل په ما چې هر څوک هر څه دپه کولاوي په مردان کې به د بجلی او د ګیس بل او دا کرایانې بالکل موږ نه داخلو په دې وخت کې موږ څنګه داخل کړو موږ سبزي نه شو اخیستی موږ خپلو بچو له رزق پوره نه شو اخیستی په دې کې به ډېر خلک دا شکر دی ځان یادوم زما څوک نور ملګري څونه خلک چې موږ مې نورو لم ورکو انشاءالله نور به هم خپل وس وکړو ورکړي موږ یو کوو هم انشاءالله خو د دې غریبو دکاندارانو دپاره دا پیکیج د دې ریاست نه غواړو ځکه مې دا مطالبه وکړه چې د 200 اربو روپو بجټ کم د ترقیاتي لپاره وتیری دی ختم کړي کم از کم دا نیم په نیمه خو رتې خامخا وایي او دا 1 کرب روپۍ دی په دې خلکو کې تقسیم کړي په دې دکاندارانو ګنې زموږ ساه بندېږي بیا به مجبورا د کرونې او د مرونې پروا نه کوو روزو به دوکانونه به کولاوو زمونږ مشرانو د دې مشرانو سره کینی او د دې 15 تاریخ یو څه مسله چې کومه ده د دې مستقل دغه دی وباسي چې را روان 15 تاریخ باندې مثال به تور کې زمونږ د عوام په دې حواس باندې بالکل لا به لبیک وي دا به دکانونو ته راوځي نو که دکانونو ته راوځي نو زما په خیال باندې چې دې سهل به صحیح ونه خیږي نو زه صرف دا خبره کوم چې زمونږ مشرانو که د پاکستان مشر دي او که د KPK دي که د افغانستان دي په کار دی چې په هر ځای کې د دوی سره چې کوم یو میټینګ دی وکړی شي او د دوی باندې بحث وکړی شي چې سره د دې خبرې حل دی وباسي ځکه چې اصل نه د 15 تاریخ چې کومه ده هغه د پاکستان لپاره د یو غلط اثر وبا دغه وبا چې کومه ده زموږ لپاره ډېره خطرناکه ده او ډېر غلط طرف ته چې کوم دا یو ټکی روان دی نو زه خو دا وایم د خپلو مشرانو ته چېرې د دې خبرې د 15 تاریخ کم از کم دا یو ډېره اهم ورځ ده او ډېره خطرناکه ورځ ده دا د مشران کینی او د دې خبرې حل دی وباسي مهرباني ګرانو کتونکو تاسو اورېدل د مشرانو خبرې دې چې کوم دی نو اغراض او مقاصد هم د دې غونډې چې کوم دی بیان کړه تاسو وکتل مشرانو په خپل ځای باندې خبرې وکړې بله معزول حاجي صاحب دی احسان باچا دی همدغه خبره وکړه چې دا 15 تاریخ چې کوم دی نو دا ډېر اهم ورځ ده نو په دې ورځ چې کوم دی نو احتیاط وکړي شي او په کوم میټینګ چې دی نو په دې دا وینا مو شوه چې کومې خبرې وشوې زمونږ مخکې حکومت سره نو بالکل هغه خبرې چې کوم دی نو هغه د بالکل رښتیا کي او دا 15 تاریخ چې کوم دی نو دا د تاجر په حق کې چې کوم دی نو فیصله وکړي شي اجازت راکړئ دا الله په امان